د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خبردار چې دنیا او چې دنیا کې کم شی دی نو هغه د پاغه د الله نه لعنت دی او هغه د الله د رحمت نه محروم دي سوا د الله نه او دا شیزونه چې د الله سره تعلق وي او الله سره واسطه وي او سوا د عالم او د متعلم نه. دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې دنیا کې کوم شیزونه دي او دنیا په دنیا کې چې کوم اشیاء دي دا د الله د رحمت نه لري دي، ما سوا د هغه چانه هغه چیز نه چې د الله سره واسطه وي، ما سوا د الله نه او د الله سره چې واسطه وي او د عالم او د متعلم نه چې هغه د دین سره تعلق وي، لکه د عالم او دین سره تعلق دی، د متعلم چې دین زده کوي هغه د دین سره تعلق دی، د الله سره تعلق دی. دغه شیزونو نه چې کوم د الله سره تعلق دی دینه ما سوا دا ټول شیزونه د الله د رحمت نه لري دي او پاغو د الله نه د الله د خوانه لعنت دی. وجنه محترم مسلمانانو ورونو، د داسې شي سره ډیر تعلق مساتي چې هغه د الله د رحمت نه لري وي، پاغو د الله لعنت وي. نو د شیزونو سره تعلق ډیر مساتي، یعنی دنیا سره تعلق ډیر مساتي. دنیا ملعونه ده، دنیا د الله د رحمت نه لري ده. تاسو تعلق د الله سره ساتي، هغه شي سره تعلق راشي چې الله سره تعلق دی هغه سره تعلق ساتي، د علماو سره تعلق ساتي، طلبه کرام سره تعلق ساتي، دیندار خلکو سره تعلق ساتي، هغه خلکو سره تعلق ساتي چې د الله سره واسطه وي، دیندار وي، د قرآن سره تعلق وي، د حدیث سره تعلق وي. د دې وجه محترم مسلمانانو ورونو، دنیا کې ډېر ننوځي، ما خپل ضرورتو لپاره حلال رزق وکړه، بعد خبره نه ده، دنیا وکړه خیرات کې بعد خبره نه ده. و داسې پکې ورننوتل چې ټول مقصود دی دنیاوي، علما اوس بس بد رد وي، دیندار خلق بس بد رد وي، څوک چې دین کار کوي هغه بس بد رد کوي. که د دینی طبقه کې یو کس یا لس کسونه بد کارو شي ټول بس بد رد وي، دا ستا بدترینه ګناه ستا دپاره. نو دې وجه د الله نه وویرېږه، ځکه چې دنیا کې کوم دنیا ده او دنیا کې چې کوم شیزونه دي هغه د الله د رحمت نه لري دي، ما سوا د علماو نه او د طلباو نه او د الله نه او د الله سره چې کوم شی تعلق دی دغه نه ما سوا دا ټول د الله د رحمت نه لري دي. دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو، دنیا باندې ډېر زړه مو ورکوئ، مقصود دنیا مه ګرځوئ، مقصود آخرت وګرځوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.